السلام علیکم ملګرو، عمران ما او د ټیم کې تاسو ګوري پښتو ایچ ټي وي. یو څو ورځې مخکې ما تاسو سره یو ویډیو شیر کړی و چې حسنین نامي یو هلک خپل مور پلار وجلي او نن عوامي عدالت والا د کور ته وزټ کړی دی او هغه پوره ویډیو زه تاسو سره شیر کوم. دې کې د عوامي عدالت والا دغه د روډ نه انټرویو شته، دا کوم سړی چې مړ کړی دی نو د هلک حسنین خپل پلار یو ډز نه لکه ثابته تماچه یې پې تشه کړې، تماچه کې 15 کال ټوسو یا شپږ یا ارسو نو داسې نږدې نه یې پې ډزې کولې او ټوله تماچه یې پې تشه کړې ده. او د واړه خور چې کومه د حسنین یې هم انټرویو کړې ده. دا ویډیو لږه مکمل وګورئ. इतने बड़े बाल रखना बच्चों का खेल नहीं है. इसके लिए रोज घर वालों की 50 गालियां सुननी पड़ती. बराबर लगेदले यो डस पे कई से यो لاندې پروت لاندې او تدق سے پروت یو او پاګه کې یوم نه دوم نه دریم نه چې صوبه پکې پاګه تړه زه وښتو ته چرال روډ دی وفات شو کو نه سالګي زه چرال مو په سالګو کې و جو موږ دې سويسته چې دلته مولا غاړه راځته چې کیسه جوړه کې حسین وغه حسین یو دوه ډزه نه وښته او د خوانې وښته اخوان دي سره ماشاءالله ماشومان راول هغه یو تقریبا د وینو چې کوم ادارې دي هغه اوسه پور چې دي هغه په دې دیوال باندې دي زین چې دا به د هغه خورکه یا د هغه روډ چې دي هغه دار چې دی په دې ځای باندې دي او تاسو په دې تصویر کې کته هم خوش ها دنه چې دي نو هم ها دلته بیٹه زی کول باری پکلی دي سه ابه دلته راوړې په دې ځای وته لګیا دی وډا دې کې لګیا دی وډا دا قضیه کې ته په دې ځای وته ولاړ او په دې ځای وته ولاړ جماعت ته قضیه ته شمال د ولې وښته ول ورې تام برابر دي سره په سره وختو جو زول شال را رسیدلې مو دې چې میګر بل دا دې دلته دا نه دلته یو ډز دا دلته مې دې کې کوي بل دا نه دلته دې سو خپل مې ته ولا خو خپل باقي یو ډز هغه ځای کې شوی یو دا دې نه سلسله شروع شوې او چې روان دی یو دغه ته وشته مې دلته پروت خبر وته ولا قدرمن تاسو کته چې دا کم الګ چې ډز کړی دي نو په دې ځای هم دغه لګیدلې دا ځای دی حمزه بچا تاسو ته او بل ډز چې دی هغه په دې ځای باندې لګیدلې دي او دا سلسله چې دا د بار نه شروع شوی دوه ماشومان یو دغه کوم ماشوم چې دا د شپږو میاشتو چې دا هغه ترور چې دی هغه بوتلې دي معیار ته او دا یو وړه خور چې دلته ده د سره مې یو دوه خبرې چې نه وکړو بچې څه نوم دی سنیشا نوم دی دا ټیم کې ته وی خو وسای روډ چټس ها ته کوم ځای کې یو څنګه چلو ګوسای روډ آلته بره د ور کمره د ور کمره کې ته چیمس کله او ستا پلار کوم ځای دلته تلو د کمرې ته سارو ورته کوم ځای کې پټو هغه پریچ خاصه دنه ها چې دا شو تاسو رامنډ کړی سامو ورته هم رامنډ کړی ته ورته ولاړ وي تا خپل ونی سوچې لاله ډزې مکوه بیا مور کوم خلاړه چې ډزې په وکړو بیا دلته زما پلار چې خلاصو او به چې په ډز کول زما مور په یو ډز باندې لکېدلې وه او د ماښام نو ته ستا پاپا څه ووایي سهار ورته چې سهار له 5 ورځې بعد بیدار کړم موبایل لږ صبر وکړه موبایل ته ولې اغوستی و هغې ویل ځکه دغه ته ځم پول ته چکر له ځم او چکر له ځم هغې ویل مزه دغه ځای کې باره پول چې دی وي هغې ته مزه ستا پلار ورته وي او بیا ته موبایل واغوستو ستا پلار څه ټایمې ته واغوستو مازدیګر او ستا ورور ورته چې ما موبایل راکړه هغه ستا پلار ورنه وکړو چې 5 ورځې پس پیدا نو ستا مور ورته وي چې موبایل ولا ورکړه که نه هغې ته موبایل ورکړه وایي ته چوپ شو وروسته به یې درکړه نو هغې ټایم کې ستا ورور جګړه مګړه وکړه ورسره که نه ډایرکټ بار دا ستا ورور دی ستاسو نوم دی سیام نوم دی دا څه حالات شو خدایه چې یو زوی راپاسي او په یو معمولي خبره معمولي چې پلار ته موبایل واښتو چې دا یو څو ورځو له وته سره ني او هغه پلار یې شپږو ډزو وویشتو مړ یې کو مور یې مړه کا نو دله خو زه یم چې سریام پانسي پکار ده چې
دې پلار به ته څونه په مشکله لکه هغه غریب ټیکسي ډرایور و که نه په کم ضلالت او په کم مشکلاتو کې په دې ګرانۍ کې به ستا لکه ټول هر څه پوره کول ستا څه چې نور ماشومان هم کور کې او حتی داسې په یو موبایل باندې دونه معمولي خبره باندې به څوک پلار ته تیزه خبره هم ونه کړي او تا شپږ اته ډزه وویشتو دا ویډیو لکه خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ نوي نوي ویډیوګانې تاسو ته ړومبی راځي مننه